سلامونه قدرمنو اوریدونکو په غږیزه توګه د ناولونو وړاندې کولو لړۍ پیلوو چې پیل کې مو د ولسمشر پيلوټ ناول ټاکلی. ليکوال ښاغلي جاويد مسرور دی او ظريف الله ساحل درته وړاندې کوم. د ولسمشر پيلوټ ناول ډیره خوندوره کیسه له ځان سره لري. تاسو ته د اوریدو بلنه درکوو. د ناول لومړۍ برخه له دې ځایه پیلیږي. الوتکې د خطر زنګ ووهه او یوې برخې یې ور واخیست. ما غوښتل الوتکه کنټرول کړم یا یو ځای بیړنۍ ناسته وکړم. په دې ونه توانېدم او هر هڅه مې ناکامه شوه. یو قوي درز مې تر غوږ وشو. نور هېڅ پوه نه شو چې پر موږ څه بلا راغله. یو وخت چې په هوښ شوم، نیم په اوبو او نیم په وچه کې پروت وم او سخت ټپي شوی وم. په سیمه کې یو لوی ګڼ ځنګل و. پیژندنه یې له عقل څخه وتلې خبره وه. ځان مې راټول کړ. د وجود یوه برخه مې سوځېدلې وه. ډېر درد پسې اخیستی وم. خپل سر مې په لاسونو کې کلک ونیوه. درد یې کاوه. بیا مې یوه ژوره ساه واخیسته. لږ مې ځان ارامه کړ. پښې مې وښورولې. ډېرې ژوبلې نه وې. همت مې وکړ، پاڅېدم او په وچه کې یوې ونې ته مې ډډه ولګوله. د خپلې الوتکې په لټه کې شوم. هېڅ مې هم تر سترګو نه شول. حیران وم چې دا څه پیښه وشوه. سترګې مې وګرځولې. د غره په ډډه کې مې شین لوګی تر سترګو شو. پوه شوم چې الوتکه د غره په یوه څنډه کې لوېدلې ده چې یاده سیمه یو ګڼ ځنګل پوښلې وه. هېڅ ارتباطي وسیله راسره نه وه. حیران وم چې خپل دفتر ته د دې پیښې په اړه څنګه خبر ورکړم. څنګه هغوی وپوهوم چې الوتکه سقوط شوه او اوس زه په ځنګل کې یم. په وجود کې مې شیمه نه وه. د هېواد ولسمشر او د نورو مشرانو برخلیک ته زیات اندېښمن وم. په دې مې ځان ته قهر راتلو چې ولې دې یاده پیښه مدیریت نه کړه او ځان مې د دې لویې پیښې یو ډول مسؤل باله. چپ لاس مې ډېر درد کاوه. پام مې شو چې د لاس ساعت له امله مې لاس زخمي شوی و. خو ساعت مې له لاسه لوېدلی نه و. مازدیګر 4 بجې وې او موږ 2 بجې له سیمې څخه حرکت کړی و. معنا دا چې 2 ساعته موږ په ځنګل کې وو. هوا رښتیا هم خرابه وه. باران وه. وریځ د غرونو پر سر ښکته شوې وه. د مرغانو اواز مې اورېده. خو په دې پوه نه وم چې له ما څخه څومره لرې الوتکه غورځېدلې ده. خواري مې وکړه چې د الوتکې تر څنګ ورشم، خو په ځنګل کې لار پیدا کول اسانه نه و. له خپل ځای څخه 50 متره لرې لاړم. لږ لوی میدان مې تر سترګو شو چې جلګو او وړو بوټو پوښلی و. له دې څخه نږدې 200 متره لرې شین لوګی پورته کېده او ګمان کېده چې الوتکه هلته پرته ده او اور یې اخیستی دی. زما ګمان په یقین بدل شو. الوتکې اور اخیستی و او لوګي ترې پورته کېده. لږ کېناستم او دمه مې وکړه. اخوا دېخوا مې وکتل. لږ وړاندې مې د الوتکې ټوټې تر سترګو شوې. له پښو مې څا ووته. زړه او نازړه روان شوم. لږ نور هم وړاندې لاړم. یو بد غږ شو. سخت وډار شوم چې متوجه شوم یو ډول مرغه و او والوت. سخت تږی شوم. ورخطا وم. مخه وجود مې خولې و. حیران وم چې څه وکړم او څنګه کولی شم چې په الوتکه کې د سپرو کسانو لټه وکړم، دوی پیدا کړم او همکاري ورسره وکړم. خو زما فکر او هڅې بې ګټې وې. زه په دې نه پوهېدم چې هغوی ټول مړه شوي دي او جسدونه یې د اور خوراک شوي دي. کرار کرار روان وم. یوه توره ټوټه مې تر سترګو شوه. ویرې پسې واخیستم. چې ورنږدې شوم یو جسد مې ولیده چې په بوټو او واښو کې پټ پروت و. تور د هېواد مشر د چپنې رنګ و. نوموړي به اکثره وخت توره چپنه اغوستله. دلته یوازې توره ټوټه او په ټوټه کې کم سوځېدلی جسد تر سترګو کېده چې دا جسد د ولسمشر و. سخت ودرېدم. حیران وم چې څه وکړم. جسد مې سم کړ. خپله کورتۍ مې وویستله او پرې هواره مې کړه. لږ وړاندې یو بل سوځېدلی جسد هم پروت و. له ډېر دقت وروسته مې وپېژنده چې دا د بهرنیو چارو وزیر و. د بهرنیو چارو د وزیر جسد مې چې ولیده نور په ځان پوه نه شوم. ډېر وخت وروسته مې چې
سترګې رڼې کړې. په یو ناشنا ځای کې پروت وم. دا ځای ما په ټول ژوند کې هم نه و لیدلی. د ولسمشر برمته شوی پیلوټ. زما ژوند یو رښتینی فلم ته ورته دی. زما کیسه ممکن دردونکې وي، خو چاره نشته. هر سړی غواړي زما په کیسه پوه شي چې زه څنګه له لوړو ژورو تیر شوی یم او اوس هم د داسې یوې بریا په تمه یم تر څو د خپل هیواد او خلکو سترګې راباندې یخې شي. د الوتکې له سقوط وروسته زه قاچاقبرانو، انسان تښتوونکو او غلو تښتولی وم. دې مافیې بانډ داسې یو ځای ته وړی وم چې د دوی د کار او دمې ځای و. دلته خلکو په کردي، ترکي او بلوچي ژبو خبرې کولې او کم شمیر پکې په فارسي ژبه هم پوهېدل. دلته ماحول بیخي بدل و. د دې ځای خلکو ډول ډول نشې کولې. دوی تاریاک، شیشه او پوډر استعمالول. دغه راز دوی د شرابو نشه هم کوله. تل به نشه ګرځېدل. ما چې دلته کوم حالات ولیده پوه شوم چې زه له دې خلکو سره برانتا او بندي یم، خو پوه نه وم چې دا خلک له ما څه غواړي او زه یې دلته ولې راوستی یم. دا ځای بیخي ناشنا و. په غرونو کې حصار او یو لوی ځنګل و. دې خلکو به د ځان لپاره ډیره خرچه کوله. پسونه یې حلالول، شراب به یې څښل او د شپې له خوا به یې وخت ناوخت د نشو، تماشو او عیاشیو پروګرامونه هم برابرول. دا خلک ډیر قدرت څخه برخمن و. دوی ته به تورو ښیښو والا موټر راتلل. دوی به هر وخت ناشنا خلکو سره مجلسونه کول. دلته چې کوم خلک راتلل په 3 ډلو یې ویشلی شو. لومړی د مخدره توکو قاچاقبران او انسان تښتوونکي. دوهم هغه زندانیان چې انسان قاچاقبرانو به برمته کول او دې ډلې ته به یې سپارل. دریمه ډله خلک حکومتي چارواکو ته ورته خلک وو چې ما نه پیژندل، مګر له حرکاتو یې پوهېدم چې دا خلک له حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او یو شمیر حکومتي کسان هم له دې مافیا سره په ګټو کې شریک دي. په دې ځای کې پر ما 2 هفتې تېرې شوې. ټپونه مې لږ ښه شول، مګر تشویش او اندېښنو لیونی کړی وم. دردونه رانه هېر وو او نه پوهېدم چې څه وشول او اوس له کوم برخلیک سره مخ یم. یو مازدیګر چې سردرد لیونی کړی وم او نه پوهېدم چې څنګه ځان آرام کړم. غوښتل مې چې لږ ویده شم، ګوندې سردرد مې ښه شي او په وجود کې مې لږه دمه پیدا شي. زه چې په کوم ځای کې اوسېدم په دې ځای کې ډېر سهولت نه و، خو بیا هم دې کسانو یوه زړه تاریخي کلا پیدا کړې وه او له همدې کلا څخه یې د خپل کاروبار لپاره ګټه اخیستله. دا کلا د غره په یوه څنډه کې جوړه وه او شاوخوا ترې ځنګل چاپېر وه. ګمان کېده چې پخوانیو خلکو دا کلا د سیلانیانو لپاره جوړه کړې وه. 4 برجونه یې درلودل چې اوس د دې کلا ډیره برخه نړېدلې هم وه. دا کلا اوس د دې مافیا لپاره د یو قصر ارزښت درلود. زه په 2 هفتو کې یو ورځ د قاچاقبرانو مشر خپل ځای ته وغوښتلم. دا مشر خپلو ساتونکو او همکارانو د بابک په نوم یادوه. د دې ځای خلکو د بابک ډیر احترام کوه. له د سره کتل او مجلس کول د دې خلکو لپاره سخت کار و، مګر د دې ځای په اوسیدونکو لازمي وه چې د نوموړي احترام وکړي او خبرې یې ومني. بابک زه مخامخ په لوړ ځای کېنولم. زما لاسونه او سترګې یې تړل شوې وې. وروسته یې د بابک په امر راته لاسونه او سترګې خلاصې کړې. بابک زما د نوم په اړه پوښتنه وکړه او غوښتلې چې د الوتکې د سقوط په اړه هم پوه شي. ما د ځان په اړه معلومات ورکړل او د الوتکې د سقوط په اړه مې هم ورته ټوله کیسه وکړه. د زما د کورنۍ او خپلوانو په اړه هم پوښتنې وکړې. زما د کورنۍ په اړه چې کوم معلومات له ما سره خوندي دي پوهېږم چې په اورېدو به یې خامخا خفه شئ. اوس به د قاچاقبرو او انسان تښتوونکو د ځای کیسې درته وکړم او د خپلې کورنۍ کیسه به وروسته درته بیان کړم. 2 هفتې زه د انسان تښتوونکو په موخه پوه نه شوم. دوی په دې 2 هفتو کې زما درملنه کوله. د اریانا په نوم یوې ښځینه ډاکټرې زما د درملنې مسؤلیت په غاړه درلود. اریانا ډیره ښکلې وه، خو تل به یې ماسک اچولی و. نوموړې ډیره نه غږېده،
خو هرې خبرې ته به یې په ډېر دقت سره غوږ نیوه. عجیبه ډاکټره وه، ناشنا حرکات یې درلودل، په څو ژبو پوهېدله. اریانا زما په درملنه کې زیاته خواري وکړه او هر وخت به یې زما د روغتیا پوښتنه په فارسي ژبه کوله. اریانا ځوان او ښکلې وه، یو نیمچه ځوان هم ورسره یو ځای ګرځېده. اریانا به په ورورجان ورته غږ کوه. یو ورځ زه د اریانا حرکاتو او سترګو ته متوجه شوم. د نوموړې په سترګو کې مې غم او اندېښنې ولیدلې چې له ورایه پرې سړی پوهېدی شو. اریانا نوم زما لپاره ډېر جالب و. اریانا د افغانستان پخوانی نوم هم دی. دې نوم ما ته ګڼې پوښتنې پیدا کړې وې، خو ما نشو کولی چې له وخت څخه مخکې له اریانا څخه وپوښتم چې څوک ده او له کومه ځایه ده. زما درملنه وشوه او زه روغ شوم، خو زه په دې نه پوهېدم چې زه دوی ولې دلته ساتلی یم. خو چې کله زه ښه روغ شوم کیسه بدله شوه. زه لږ وروسته د قاچاقبرو او غلو له لوري یو بل ځای ته ولېږدول شوم چې هغه ځای په یوه غره کې و او لویه سمڅه وه. په دې سمڅه کې د 1200 کسانو د اوسېدو امکان و، مګر غلو او قاچاقبرو په دې سمڅه کې 60 تنه ساتل چې اکثره به یې په زنځیرونو هم تړلي وو. په دې ځای کې لوی ګڼ ځنګل هم و. زه چې سمڅې ته یوړل شوم په کم وخت کې په دې وپوهېدم چې دا خلک له ما څه غواړي او زه یې دلته ولې ساتلی یم. دلته د قاچاقبرانو او انسان تښتونکو لخوا خلک ګمارل شوي وو. هغوی به د سمڅې خلک شکنجه کول، بیا به یې په ټلیفون باندې د برمته شوو کسانو کورنیو څخه د دوی د خلاصون په بدل کې پیسې غوښتلې. دا خلک به یې د پیسو په مقابل کې بیا په یو داسې ځای کې خوشي کول چې پولیس یې ونیسي او بیرته یې خپل وطن ته ولیږي او یا یې بندیان کړي. په سمڅه کې د غلو لخوا برمته شوي خلک په دا ډول شکنجه شوي او وهل شوي وو چې نور نه پیژندل کېدل. ټولو زګیروي کول او د الله تعالی څخه یې د خپلې ازادۍ دعاوې کولې. برمته شوو خلکو بېلابېلې کیسې لرلې. څوک له غربته جلا وطن شوي وو، څوک له سیاسي تحول څخه. داسې نوخطي ځوانان هم پکې برمته وو چې د 13 کلنې عمر یې نه و پوره کړی. په برمته کسانو کې میرمنې هم وي او دوی هم تر سختو شکنجو لاندې وخت تېراوه. په برمته کسانو کې داسې کسان هم وو چې انسان تښتونکو د مسلک په لحاظ هم له ځان سره ساتلی وو او د بې معاشه مامورانو ګټه یې ترې اخیسته. درنو اوریدونکو، د ولسمشر پيلوټ ناول لومړۍ برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې د دې ناول پاتې کیسه درته په 2مه برخه کې وړاندې کوو. ما ظريف الله ساحل ته اجازه راکړئ. تاسې په لوی بخون کې څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ.